وای یار خو درته وایم ویل چې ژر یو شی راباندې وخوره. السلام علیکم یارانو، جوړ په خیر تکړه تازه. دا چې شو وږی یم یاره. نو وږی نو نس درد کوي نو ته به ولې داسې کوې؟ سلام علیکم. ګوره نن مې راوستې عمران رسټورانټ ته ښه د کندهار ښار عینو مینې ښارګوټي کې دی. زه ټولو ته چیلنج ورکوم که تاسو په افغانستان په ولایتو کې ګرځېدلي یاست، خواړه مو خوړلی دي یا مو هم د خوړو ټیسټونه ډېر کتلي دي، هغه که وریجې که هر شی، خود دغه عمران رسټورانټ ته بیا هم راسئ. دغه صحیح معنا ترازی خواته په صحیح معنا خواړه که خواره خوی دي، خواړه خو ویل نسته، بل په کیفیت او ذایقه کې هم ویل نسته، نو خامخا به دوی راځي. څنګه؟ بالکل باید راسئ ځکه تاسو د ښه خوړو په لټه یاست نه؟ دلته چې موږ کم شی خوړلی دي ډېر بهترین خواړه دي، ډېره ښایسته ذایقه لري. دا د عینو مینې کومه ساحه ده؟ د عینو مینې د جان سټور یا هم روح شاپینګ سنټر عینو بهار پلازا سره، عینو بهار پلازا شاټ هم دوی ویني، دا اوس دغه سیمه کې دي، 20م سړک سره دی. ډېر یو ښه خواړه دي، ډېر ښه پاکیزه. نو موږ به دننه ورسو رسټورانټ وګورو چې کوم خدمات دوی لري او د فامیلي ځای هم لري. دا یو ښه خبره ده. نو ټول ځایونه به وینو انشاءالله. ډېر ښایسته vlog دی تېروي ما انشاءالله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېږي. او نن د اپریل 2مه نیټه ده، د اپریل 2مه نیټه ده. زموږ د خیر سره عمران رسټورانټ ګورو، ډېر ښایسته خواړه او ډېر ښایسته کیفیت لرونکي خواړه لري. راځئ راسره مل واوسېږئ، زموږ هېواد یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. موږ ستاسو دپاره یو ښایسته خپرونه جوړو د عمران رسټورانټ څخه. راځئ راسره مل واوسئ. سو موږ هر وخت دلته راځو، ماشاءالله بیخي ښایسته خواړه لري. نو د ناستې ځای دی دلته به یو ځای کښېنو او د دوی د خدماتو څخه به تاسو خبر کړو چې دوی څه لري. یعنی واقعا موږ دا خواړه تجربه کړي دي، بهترینه خواړه په بهترینه کیفیت کې دوی تاسو ته وړاندې کوي. نو انشاءالله وربسو د مسؤل کس سره به وغږېږو، تاسو پروګرام بشپړ وګورئ. تېروي ما همیشه دا تقاضا یې ستاسو چې تاسو په کندهار کې یو ښه رسټورانټ راباندې وینئ، ښه معیاري خواړه یي، ښه ذایقه لرونکي خواړه یي. نو راځئ انشاءالله د مسؤل شخص سره به وغږېږو. نو دوستانو د رسټورانټ مسؤل حاجي صاحب محترم دی، ستړي مه سئ. خیر اوسئ. زه انجینر میرویس خوشحال یم، د ترک ډونر رسټورانټ او عمران رسټورانټ مسؤل. ماشاءالله. روشان صاحب محترم انجینر هم یاست؟ بله اوسه زه د مخابرات انجینر یم. ښه ماشاءالله ماشاءالله. څو کاله مو کېږي چې د رسټورانټ بخش ته راوښتي یاست؟ تقریبا 12 کاله کېږي. 12 کاله ماشاءالله ماشاءالله. پیل مو لومړی د کوم رسټورانټ څخه کړی، د عمران رسټورانټ که ترک ډونر؟ پیل مو لومړی د دهلی برګر برابر باندې رسټورانټ چې په دهلی کې فعالیت لري، فعلا هم د هند کې. هغه ستاسو؟ بله اوس هم زموږ دی فعالیت مو دغه ځای شروع کړی دی د دهلی برګر باندې په مالوی نګر د هند کې. مالوی نګر یو منطقه ده د هند. زه د هندوستان چې پروګرام ګوري زموږ د بنګلادیش ډېر لیدونکي سته، بنګلادیش کې اوسېږي، نو هغه ادرس هم تاسو ورته ووایاست؟ بله زموږ ادرس دی مالوی نګر او ډیلی برګر رسټورانټ. هغه ډېر مشهور رسټورانټ دی چې زموږ هغه افغاني وروڼه چې په ډیلی کې ژوند کوي هغه زموږ د رسټورانټ سره انشاءالله بلد دي. او زموږ هغه کوم استاد چې فعلا ورکار کوي د کاکا عزیز په نام مشهور دی، په ټول هندوستان کې خلک پیژني چې دوی په فاسټ فوډ کې ډېر ښه خواړه جوړوي. زموږ اشپز دی ماشاءالله. او وروسته مو عمران رسټورانټ څه وخت افتتاح کړی، څه وخت جوړ کړی مو؟ عمران رسټورانټ نو وروسته دی چې 15 کال بعد موږ ترک ډونر مشهوره کړي په کندهار ولایت کې چې د الجدید مارکیټ پر مخامخ دی. د هغه وروسته بیا موږ تصمیم ونیوی چې د خپل رسټورانټ مینو ورغټه کړو. نو چون هغه ځای امکانات کم و د کوریکي لحاظه ځای کم و، موږ صرف فاسټ فوډ بخش فعاله کړی و لکه برګر او شورما او د منتو د شال. په دې ځای کې بیا موږ ټول آل غذاوي چې په مینو کې دي ټول موږ فعاله کړی. مطلب ستاسو په ان تاسو څو ډوله غذاوي دلته په دې رسټورانټ کې لري؟ موږ فعلا برحاله 42 نوع غذاوي لرو چې په درې کټګوري تقسیم کړي دي. یو افغاني غذاوي دي چې په هغه کې قابلی پلاو، نارنج پلاو، بریانی، قورداغ، داشی، روشت، مرغ مکمل، مرغ ماستی، څو نوع غذاوي نور دي چې هغه د مزار شریف هغه فرهنګي غذاوي دي چې شاید د کندهار ولایت اوسیدونکو ته نابلد دي. موږ غواړو چې د خپل فرهنګ د کندهار ولایت په ګران قدرو متنانو باندې هم مروج کو او زموږ د خوړو استفاده وکړي، څو چې موږ پوه سي چې په نور ولایت کې مثلا کوم غذاوي مثلا خلک استفاده ځنه کوي چې دلته بخیر سره په ور باندې بلد سي.
او اکثریت خواړه مو د مزار شریف دي که څنګه؟ اکثریت خواړه مو د فرهنګ د مزار شریف دی، مثلا لکه قرداغ یو نوې غذا ده چې روش ته ورته ده، خو د روش ډېر خوندوره ده. دا د درو غذا سره اخیستل سوې ده، بلکې څلور ورته ویلی شو، لکه د دیګي څه، د کړایي څه، د روش څه او خپل قرداغ. دا څلور نوع سره یوځای سوي دي چې بیا یو غذا یې راایستلی د قرداغ په نامه دی. د پسه غوښې دي، د پسه غوښې ښکارېږي، ډېر خوندور آیټم دی چې بعض دوستانو ټیسټ کړی دی. لومړی ځل چې زه رسټورانټ ته رالم دوستانو حاجي صاحب راته ویل دغه قرداغ یې وارې وخوره چې څنګه دی سایز دپاره. زما دپاره بیخي خوندور، زما د خوړو په فیورټ لیست کې دا ور اضافه است. نو بل چیز لري؟ بل به دوامه کټګوري زموږ د خمیري بخش ده، چې په خمیري بخش کې موږ بر علاوه پر دې چې ښه خوندور منتو جوړو، موږ په هغه کې آی خانم په نامه غذا ده چې منتو ته ورته ده، ګل خانم دی، اچلکي دی، آشک دی، د غوښو اوه اته نوع سمبوسي دي، لکه د پسه د غوښو، د چرګ د غوښو، د غویي د غوښو، میکس د کوفتې سمبوسي دي. هغه ټول موږ په داش کې پخوو. موږ ډېر زورور مشینري ورته راوړې د چین څه، چې هغه ټول په د غوړو څه، یعنې موږ ډېر کوښښ کوو چې کم کار وکړو، ولې زه غوړي صحت هم نقص کوي او زیاتره د وچ داش کې چې د چرګ سور کېږي یا مثلا د سمبوسې پخېږي، دا ډېر هم خوندورې راځي او په ذایقه باندې هم موږ کوښښ کوو چې ډېر د خپل ټول هغه غذایي مواد، هغه خام مواد موږ د مزار شریف سره انتقالوو. یعنې د کندهار ولایت څخه موږ اکمالات نه کوو، ولې چې هغه شی چې موږ غواړو ته نه پیدا کېږي. نو په دې وجه باندې موږ ټول اکمالات د ازبکستان څخه کوو، د مزار شریف څخه کوو. ماشاءالله. تاسو د عمران رسټورانټ دغه فضا وینئ دوستانو، ماشاءالله ډېر ښایسته فضا یې ده، ډېر سنګینه رسټورانټ دی. بیا به وروسته موږ هم خواړه وخورو. فکر کوم دوی زموږ دپاره چشم آرډر کړي و زمانه قرداغ ما آرډر کړي دي او کابلي پلو دي. دا بیا وروسته موږ تاسې دوستان په ګډه سره وخورو انشاءالله. تاسې البته نه یاست، موږ به وخورو، تاسې به راته ګورئ. او فامیلي ځای هم شته؟ بلې، موږ بر علاوه پر دې چې د عمومي بخش لرو چې تاسې وینئ سالون جوړ کړی دی د مېلمنو دپاره، د طبقې ذکور دپاره، د طبقې وناس دپاره مو د عین سالون په نظر کې نیولی دی چې په دغه زموږ په چاپلاس کې د مربوط زموږ کېږي. نو مکمل هغه بخش مو موږ سټاف مو ټول د طبقې وناس لګولی دی، ولې چې یو فامیل راځي د کوچنیانو سره سیاسري ډېر په راحتي کښېني. مثلا هغه ډوډۍ کې ورته یږدي، هغه هم یو خور ده چې مثلا ډوډۍ ورته یږدي یا ډوډۍ پرته ځینې ټولې اډر ځینې اخلي او اشپز چې ورته لګولی دی هغه مثلا د طبقې وناس ده. یعنې ولې ډېر آرام راتلی چې خپل ډوډۍ خوري، ماشومانو سره نارینه یې کولی چې مثلا زموږ بخش ته راوړي، د مردانه بخش ډوډۍ وخوري، هغه یې کولی چې وړې وخوري. بعض داسې بخش جوړ کړي دي چې بیا د خپل فامیل سره هم کښېنستلی شي، مثلا چې بیخي لار جلا د ترتیب جلا دی، د خپل مارام سره کښېنستلی شي چې په فامیلي بخش ډوډۍ نوشجان کړي. او د ښځو کوم بخش دی د کوچنیانو سره، هغه که مثلا یو څوک دی مثلا خاوند ورسره نشته یا مثلا نارینه ورسره نشته، کولی شي د ښځو بخش کښېني، خدمه هم ښځه ده، اشپز هم ښځه ده، کولی شي خپل ماشومان سره ډوډۍ نوشجان کړي او بدون کوم مشکل. ډېر ښه کار یې کړی دوستانو. دوی ماشاءالله ډېر ښایسته رسټورانټ جوړ کړی، ډېر سنګینه دی. که تاسې د افغانستان څخه د باندې یاست، افغانستان ته راځئ، حتما غواړي چې افغاني خواړه په کندهار کې ښه خواړه ترلاسه کړئ. رسټورانټونه ډېر زیات دي په کندهار کې، بیخي ډېر زیات دي. سالم رقابت شروع دی، په هره برخه کې سالم رقابت ښه دی. نو د دوی د رسټورانټ خواړه 3 ځلې یا 4 ځلې موږ راغلي یو ماشاءالله. یعنی واقعا دغه کابلي پلو یو رقم ښه خوشبویي لري او د قرداغ ډېر ښه خوند کوي. بیا تاسې هم راسئ، ویې خورئ، خوند یې وګورئ. که چیرې کوم مشکل و ماته ووایاست، انشاءالله ستاسې په خدمت کې یم، حاجي صاحب ستاسې په خدمت کې دی. تر څنګ یې ښه خوندورې وطني مستې هم شته چې بیا به وروسته موږ د خیر سره وخورو او فرني همداسې نور خدمات هم دوی لري. د فاست فود په برخه کې څه شی لري تاسې؟ موږ د فاست فود په بخش کې ښه زبردسته پیزا لرو چې هغه هم پر څو کټګوري تقسیم شوې ده، چې د چرګ د غوښو ده، د غویي د غوښو ده، بیا میکس پیزا، د کوفتې د غوښو ده، ایټالوي پیزا ده. څو نوع پیزا موږ لرو چې یعنې هغه مواد چې موږ استفاده کوو لکه د پنیر ده، ټول موږ د ډنمارک د ځایو سره راځي. هغه ډېر لوړ ګریډ پنیر دی چې غیر کابل بل ځای نه پیدا کېږي ازبکستان څخه. موږ هغه پنیر کاروو په پیزا کې او هغه کوم استادان چې موږ راوستلي دي د بخش لپاره، هغه ټول دغه ځای هغه د زموږ کوم موټران دي په مزار شریف کې، دغه ځای سره اشپزان دي چې په هغه ځای کې دي تقریبا 15 کاله 20 کاله د تجربه د کار لري.
او ډیر په غټو امتیازات موږ په دې خاطر راستولي دي چې موږ وکولای شو په ښه طریقه د کندهار د خلکو خدمت وکولای شو. هم د ډیکوریشن در څنګه موږ ښه پاکي او صفایي په اشپزخانه کې موږ لرو. موږ هغه شعار مو دغه دی چې خوند، کیفیت او ذایقه زموږ سره تجربه کړي. مېلمه پالنه او خدمت خو موږ باید ستاسو دا وکړو. تاسو د کندهاریان دا کوي بیا د ششتي نه ان شاء الله د کندهار خلکو د مزار شریف خلک تقریبا په نوازي کې یو رقم دي. ورشتیا مزار ته تللی موږ په دې خاطر باندې کندهار چې انتخاب کړي د فعالیت لپاره دوامي څانګې لپاره په دې چې د کندهار خلکو طبيعت او د مزاریانو سره تقریبا ورته دي سره. او موږ د ځان د راحت احساس فکر کوو په خپل کور او خپل وطن کې یو د دې احساس نه کوو چې موږ مثلا بیگانه ولایت ته راغلي او د فعالیت کوو ول ټول موږ سره ډېر خبر خورد کوي. موږ ته دا احساس راکړی دی چې یعنی تاسو مثلا خپل وطن کې یاست هیڅ بدون کوم تشویش به کوم ستونزې موږ خپل فعالیت ادامه ورکو او تاسو په خدمت کې ان شاء الله. موږ 15 کلن تجربه کندهار ولایت کې لرو. د تور ډونر شمو شروع کړی ده نو د عمران رستورانت را ورسېدلو نو کولای شو د خیر سره موږ د برانچ بل څنګه ته د خیر دریم څنګه ته واړو ستاسو په همکاري باندې ستاسو په تشویق باندې موږ ان شاء الله ستاسو په سره په تاسو په خدمت کیو. مننه قربان سمای سب سلامت اوسه. ادرس کچیر لیدونکو ته وایست یا ټلیفون شمیره چې دا یادونه وسی یا مثلا د ادرس دا چیر موجود دی دا ځای؟ بله زموږ ادرس په کندهار ولایت کې پاینومینه کې یعنی اول اینومینه 21 سړک نوبهار کمپلیکس چې نوی جوړ شوی دا کمپلیکسونه د پلازاوي دي چې مربوط د علمي صاحب کېږي. موږ تاسو ډېر عزیز دوست دی موږ ډېر تشویق کړی په دې هرڅه کې ډېر موږ سره مرستې کړي دي. کورې ودان موږ سپاس نه کوو دا ځای ستاسو د کمرې سره. نو ټلیفون شمیره ده 080 830 890 830 زمونږ کې به دا ځینې نازولي دي شمیره ښه موږ ورته وایو بیا وایي کومه د شمیره موبایل سکیپ کړی یې نه؟ بله زه دوهم شمیره هم داسې وایم 080 580 نه 500 دا زموږ دوامه شمیره ده چې دا د میز ټلیفون دی چې همیشه زنګ راووځي څوک چې پر کاونټر باندې دی ان شاء الله په خدمت کې دي اډر نیسي او په دا اول اینو مې کې پر فعلا ډیلیوري هم لرو ورسوي بدون کوم چارجز دي ته ورسوي په کور شاته دکان شاته هیڅ کوم مشکل لري. آیسته آیسته مو سټاف چې مو ډیر سو راوغښتي مزار شریف سره موږ د ټول سټاف چې دی د الف ستړي ټول مزار شریف راغلي کده پاکاري سټاف دی کده اشپزي دی کده تخنیکی سټاف دی ټول د مزار شریف دی. او نګفته باندې چې موږ ډیکوریشن چې کړی دی د دې ټول تخنیکی چارې موږ د مزار شریف تقریبا درې میاشتې ټیم راوستلو کده راوسکارانو د چتکارانو د فلسکارانو د نجارانو د اته د رنگمالانو برکیانو موږ ته درې میاشتې د کندهار کې تیر کړی د ټول کارونه موږ په دې باندې تنظیم کړی بیا هم دې بیرته مزار شریف ته واستول. کور مودان خدای دې خیر درکړي سلامت وسیږي. کندهار کې اول اینومینه 20 سړک نوبهار پلازا داینو اینو بهار پلازا پر مخه هم فکر کوم اینو بهار ده. بله و د دوړ پلازې د یو شخص دی چې حاجي صاحب باودین دی بیا حاجي صاحب امی صاحب دی دوړو دی. نو موږ په دغه اول پلازا کې جوړه شوې ده په دا نوښت کې موږ ادرس دی او موږ یګانه بیا واضح ادرس موږ غټ بیلبورد سړک پر غاړه لرو غټ بیلبورد درو چې هر څوک ورته متوجي ستیر وال شوی دی چې موږ رستورانت اشاره کړې د لیر اتلای سي دوستانو ډېر مننه سب سلامت سلامات تاسو هم تشکر تاسو د راتګ نه ډېر مننه یو دنیا پښتون افتخار وبخښي. همیشه کوشش کوو چې په کندهار ولایت کې هغه څه په هیوادوالو باندې ووینو چې هغه واقعا ښه شی موږ څو وارې دلته راغلو د دې ځای خواړه مو ټیسټ کړه خوند مو وکتې ښه ذایقه یې واقعا. نو ان شاء الله سلامت بازار ته چې راتللاست هلته د خیر سره زموږ هغه عمومي دفتر چې دی د منصور په نامه دی منصور رستورانت په نامه دی منصور په نامه دی چې دغه زرګري کوڅه کې دی هغه به تاسو راتللی حاجي صاحب حمید زما شریک دی په مزار شریف کې بیا هغه هر وخت چې مزار صاحب ته راتللاست پورې هم خدمت کوي ان شاء الله. ډېره مننه صاحب خیر است تشکر سلامت خیر است دوستان. راځي موږ به د عمران رستورانت د خوړو خوند ګورو بیا به هم ستاسو سره یو. نو دوستانو متاسفانه چې د دوی ډیر خواړه چې و هغه دیګونه سهار پخیږي سهار وختي نو بله اوس خو بیخیا دی ماښام ته داخلیږي البته. نو غذاهای افغانی غذاهای خمیری پیتزا بخش فاست فود یا فاست فود بخش فاست فود نور بیخي ډیر رقمونه خواړه دی په دا منیو کې لري. دا د منیو د چې تاسو هر وخت راسي
دغه مینیو حتما د ځانه سره یا یوسئ یا مثلا دغه کې یا ډر هم کولی سي چې بیا کې د دې څخه دا ویني دوستان ډېر ښایسته خواړه پکښې کې دي یو څو قسمه بیزو یم نارنج پلو کړایي گوشت نارنج پلو سپیشل مرغ ماستی قابلی سردستی مایچه پلاو بریانی قرداغ مرغ مکمل کابلی پلو ملنگ پلو بریانی روش دیگی او منتو آشک گلخانم سموسای ترکی منس سمبوسای گوشتی مرغ منتو تکه آی خانم کلچای گوشتی سمبوسای ازبکی دا چیش دی؟ اشلکی خوش دیدی؟ دا چیش دی؟ نمیدی خوردی درست پیتزای گوشت مرغ پیتزای گوشت گاو پیتزای گوشت کفته پیتزای ایتالیایی پیتزای سپیشل عمران نگیتس دا تا خوردی؟ برینی یا ډیر جالب دی کانسلو سلاد سیریز سلاد چکن پیس ماست سلاد میوه‌ای چکن چشی لگز او ډیر شان پکښې کې دي او بیخي ماشاءالله ډیر کلمونه دي نو انشاءالله موږ یو دوه شان اډر کړي د خیره چې ما او پټان هر وخت لري راځو او خوري او ډیر ښه خوند کوي یعنی درې څلور وارې خو موږ راغلي یو ماشاءالله یوسف جان هم راسره دا چې موږ ویډیو نه ده کړې پروګرام نه جوړ کړی هغه بېله مسله ده خو موږ راغلي یو دلته چې زه کار وکړم دی هغه کوي نو ستا ځای دی نو یا ته باور وکړه ښه ته پر دا کیمره دا ښه را زوم که ولې زه ښایسته نه یم یا دا دې بیخي جالبه خبره وکړه دغه نو خبره مې دا کول دوستای عزیز چې څه وخت زه وږی سوی چې پر نس مې لاسونه د پروګرام په سر کې نیولې وه دا زه یم او دا زما زوی دی سلیمان ستړی مه څنګه یې ښه یې هغو ماماګان ته سلام وکړه تا ښه یاست شپه ورځ په خیر ده ورته شپه ورځ په خیر ده دا وایي تر دغه ځای زده هلته خواته بیا د مکتبه دی راوایست نو دغه دی خوږو لیدونکو نن راغلي دلته خواړه خورو اوس خو زموږ دا پروګرامونه دغسې دي چې بس ډېر کوشش کوو چې اشپزۍ در باندې ووینو ناشتې د سهار در باندې ووینو چای در باندې ووینو ځکه تاسې زیاتره وخت دا ویلي وه چې تاسو نو ورور روان یاست دا خپله ناشتې د سهار پخې کړو انشاءالله خپله در سره پخوو د خیره سره ډېری خلکو دا بس دیوالو ته روان دي یا خړ دیوالونه دي یا چیشتې وګورئ اوس اشپزیان یې وګورئ د چای ناشتې وګورئ بېلابېل داسې وګورئ چې تاسو یې ډېر د لیدو لیواله یاست زوی ګوره کښېنه تقاضا زیاته وي په هغه کې نه و انشاءالله دا ستاسو ته خوښ چینل دی بس ډېر دوستانو ویلي چې یو رستورانت را باندې ووینه په کندهار کې یو ښه رستورانت دی دا د یو ښه رستورانت وایي که رستورانت چې تا ته اسانه فرق نه کوي رستورانت چې تا ته اسانه دا د رستورانت ته رالو دلته مو اوس خواړه اډر کړي د خیر سره انشاءالله هغه به د خیر سره موږ تاسې وګورو چې څه شي دي یو قرداغ دی بل شي یو پلو دی یو شی تر ټولو مهم چې هغه موږ نه لرو اکثریت ډول استثنا دي موږ چې کله رستورانت ته ولاړ سو موږ ډېر بېصبري کوو چاله ژر څه ولې ژر څه نه راوړې که ستاسې د خوښې خواړه تاسې غواړئ وخت یې هم ونیسئ دوی عشا کم لري منتوم لري پخوا به دا شان مثلا ښه شی به نه پیدا کېدي اوس دوی ښه خوندور عشاک و منتو لري نو په کندهار کې د دوی ځای 21 سړک دی هر وخت کولی سي راسئ عینو بهار پلازا کې موجود او د لیک کولی سي راسئ نو خواړه وخورئ وګورئ دوستانو چې څنګه دي موږ خپل هغه نظر در سره شریک کړي چې زموږ د نظره څخه ډېر خوندور خواړه او ډېر ذایقه لري نو تاسې به راسئ تاسې به یې وګورئ ټیسټ کړئ د خیر سره انشاءالله نو انشاءالله وګورو د خیر سره خواړه انشاءالله ماده سوي دي یا خپله وده یا اشم او تا برای بل گیم کو د خیر سره اوس نه وایم اوس مطلب گیم دی په بل خبرونه کې دی کې نه کو سمه هغه گیم ډېر خوښ شوی د دوست هغه ډېر خوښ شوی خو دا روان گیم به بیا تر غل ډېر جذاب شه و هغه ډېر انتیکه گیم دی یار ډېر انتیکه زما استاد خبرو مجلس وي بله خو زما استاد په خبرو کې به وو یعنی
ښه سمه ده به یې و ښه به یې خو وویا به نه یې ښه هو دا اوس نه دا بیا صحیح. بل ولاګ ډېر خندروی ځوان معلومیږي صحیح. ځای مې لیدلی غاښونه را باندې ویني چې ما غاښونه پرې ولي ښه اوهو او ماشاءالله دوی کم سمبوسه ده چې دغه ما تر اوسه پورې خپله البته په تلویزیونانو کې مې لیدلې وه او داسې په ژوندۍ بڼه داسې نه وه لیدلې دا به وګورو بسم الله الرحمن الرحیم ډېره ګرمه ده د یخه بل به تا ته درکړم ښه زوی سمبوسه ده دی خوري دی مشهوره دی داسې ګرم خواړه خوري ښه سمه ده ډېره ګرمه ده لږ به یخه سي کېچپ دا د دې ده ګرمه نه ده ګرم خو ښه دي موږ تاسو ته خو دا کوچني دپاره نه کوو واخله ته ډېره خوندوره ده لږ بیخي ډېر خوندوره ښه دي ته یې وایم ښه دي شابش دا سایز دپاره دوستانو بسم الله دغه دی کرداغ دا ډېر یو څونه خوند کوي ته ووایه ډېره بهترینه وګورئ پلو او بله جالبه خو لا دا ده چې زموږ د افغانستان دا مشهوره لوښي دا په مزاره کې دا لوښي بیخي ډېر باب دی ګوره کم ګلان والا دي نه دا دی بله نو کرداغ ډېر خوندور دی زوی سمه ده ښه دی دا زوی به نور باندې وینم دوستان دغه دی د پسه غوښې دي د پسه غوښې دي ډېر ښایسته ډول یې پخ کړي دي ډېرې دونه ذایقه ور خوندوره کړې چې هلای ده دا ته راسه تو یې وایم ښه زوی نو دا کرداغ سو پلو سو د سمبوسې سولې ورسره اوبه سولې ډېر خوند لري برعکس صاحب بیا تاسو ته نور چاټونه هم ونیسي زه خپله مشروبات نه څښم زه هم نه څښم اوبه څښو دغه ورور ته وایه مشروبات نه څښو ما زه اوبه راوړه ساده اوبه مو ډېر خوښ یو دی څښی وای زه هلته ما ته ویلو زه شپه څښم هر شی چې خوښ دغه څښه زوی که کم یو یې څښې زوی په معده دې ګیس کوي بره والله دا شی دی بس نو کوچنیان یې غواړي نو دوستانو نه م پرېږدي خو خیر ته دغه غواړې که اوبه دا غواړې د کیمرې والا وایي دغه غواړم ودرځېده بیخي ډېره مننه بیخي ډېر تشکر إذا بطلوا بيستام لو بطلوا بيستام او دی یو بل شی هم سته چې فرني ورته وایي فرني هم لري دوی دوستانو او نسی او مستې ډېر ښایسته مستې وطني مستې په وطني پیالو کې نو بس څه ووایم دوستانو چې افغانستان ته راځئ نو زما سره به تماس نیسئ چې زه مو دغه ځای ته راولم پټان هم راسره یي بره نو پیسې به یې تاسو ورکوئ پلو کې معنا غوښه هم سته او بې غوښ پلو هم سته دا دی وګورئ دوستان خوند وګورئ خوند وګورئ کې احساس کې دا مستې وې دا فرني ده ماشاءالله نو ستاسو دسترخوانونه دې هم ډکې او ډوډۍ مو دې اوبه مو دې یخي ډوډۍ دې ګرمه وي که نه صحیح زه کوشش کوم دوستانو زه پر خبرو باندې کار کوم پریکټیس کوم چې تر څو زه یو بزنسمیني خبرې وکړم او زه داسې خورئ وروره زه اوس د خبرو په جریان کې مو بخښه ډوډۍ وخورئ زه د شپې یو ساعت پریکټیس کوم چې تر څو زه د یو بزنسمین په رقم خبرې وکړم د یو کاروباري سړي په رقم خبرې وکړم نو تاسو مې وزغمئ او تاسو زما پر هغه خبرو باندې ډېر غچ دي دا د پسه غوښې دی کوم نور چې جان زه دا خورم ما درته نیولې ده الله تا راته نیولې ده چې بس ما دا ویله مال تا راته نیولې ده چې زارې لا خورم ښه راځو د خیر سره په خوړو پیل کو بسم الله الرحمن الرحیم زما زوی داسې ماشاءالله اخته دی هلته ډېر انتظار کوي وږی شو بسم الله الرحمن الرحیم حاجي صاحب تاسې نه خورئ Thanks. ډېره مننه بې خیر څخه تشکر یو جان مننه چې خیر اوسه نوشجان مې کړ ډېر ښایسته دي بیا هم د حساب د زړه دپاره
ډېر ښایسته دي ډېر ښایسته دي نو وطني مستې چې په وطن کې ورسېږي بیا د ژړې غوا د ژړې غوا مستې الله اکبر عجب به خوند کوي نو زه خو هر وخت تاسو ته وایم دوستانو چې ځئ یو ځای مصرف کوئ یو شی خورئ یو خواړه خورئ هغه شی وخورئ چې تاسو وروسته پښیمانه نه سئ تر خوړلو نو که پښیمانه سوس په دغه ځای کې په دې رسټورانټ کې تر خوړلو ستاسو د پیسو ټوله هغه هر شی چې مو خوړلي هغه پیسې زه برته داسې درکوم تر دې لا بل غوړ چانس هلئ ژر راسئ وخورئ که خوند نه کوي درکړئ پیسې دونه باور موږ تاسو ته وایو اجي صاحب دا خو یو بل دغه م واخیستی یو څه ورته وایي چیلنج یې ورکوي خلکو ته لیدونکو ته یې ویل وایي تاسې راسئ دلته خواړه وخورئ که مو خوښ نه سول حساب یې زه درکوم مالباز ته مو در دې به را چانس بالکل ولې چې ښایسته خواړه دي ذایقه لري ما بیخي ډېر ځای کې دوستانو خوراکونه کړي دي بازار کې البته د باندې هوټلونو کې د دوی د وریجو دغه خوند جلا دی یعنې کابلي پلو هر ځای شته هر ځای پخېږي اما هغه ذایقه چې ده هغه په دغه خوړو کې شته مازې څنګه وږی دی هلته په موټر کې ناست واره راټوله وایي خو زه ډوډۍ غواړم ما ولې وایي زه لاندې نه ځم معمولي وایي زه موټر کې معمولي وایي برق ما وایي یا الله کله مې ولیدې ولې نه دی ول ما وایي ولې زوی داسې کې رنګه بدی ما ته ولې ولې مې رنګه بدی چچی نو زوی ولې مې رنګه بدی چې برق نه وایي وایي نه دي هم ولې ښه نو دوستانو ملتیا کوئ موږ به خواړه وخورو بیا به انشاءالله ستاسو انشاءالله دوستای عزیز ستاسو څخه ډېره مننه چې تاسې په عینو مینه کې پر 21 سړک د عمران رسټورانټ ویډیو وکتله تر بیا چې موږ ستاسې خدمتونه کوو یو ویلي وای پر ژوند د ګلونو باران وای ستا پر ژوند د ګلونو باران څه هم وطنان عزیز دغه دی الحمدلله ډېر ښه څه وایي دی پر ستا پر ژوند د ګلونو باران د ګلونو باران دی ګوره اول دا درته وایم زوی لور دا په ژوند کې د ګلونو باران دی درې زامن ته د خطا وتی د درې ودونه یادول هغه یا خدای دې لږ توبه وکړه نرې مه وه والله که مې یو لا کړي به قرآن که مې یو لا کړي قسمونه ولې اخلې نو خو ډېر دوستان قناعت نه کوي باور نه کوي دغه دی ولا ښه خوند یې وکړي ښه څو هیله ده چې دا پروګرام ستاسې هم د خوښې وړ ګرځېدلی احمد جان هره پلا وایي رسټورانټ دا دی رسټورانټ احمد جان سر خلاص که وروره نو لا هم زموږ سره واوسېږئ انتیک ولاګونه د خیر سره انشاءالله په مخ کې انشاءالله په مخ کې لرو کوشش وکړئ چې سکیپ یې نه کوئ دوستانو یو شی چې تاسې ګورئ سکیپوئ یې مه د هغې پسې خطریا پرې به پوه سئ چې موږ څه شي کوو نن تر بیا چې موږ ستاسې خدمتونو کې حاضرېږو ښه وخت ښې چارې د الله په امان خدای په امان مننه چې زموږ هیواد ګورئ